ملګرو د پښتو لیک لوست دویمې لړۍ ته ښه راغلاست چې لیک لوست نومیږي. تر دې مخکې موږ آسان لیک لوست لړۍ لرله. د پښتو الف و با په هکله کولی سي همغلته هم ځینې معلومات ترلاسه کړئ چې د پښتو الف و با څو توري لري، ورته توري څنګه دي او ځینې توري یو بل سره ګډیږي او ځینې نه ګډیږي، هغوی څنګه دي. اوس راځو د ب توري ته. ب که د هر توري سر کې راسي ګډ ورسره لیکل کیږي، خو که په آخر کې راله له ځینې تورو جلا لیکل کیږي. ب ده او لام دی. ب او لام څنګه کیږي؟ بل ترې جوړیږي، بل. خو که د ب په ځای نون وي بیا څه ترې جوړیږي؟ بن. د نون په ځای که میم ورکو بیا به څه ترې جوړ شي؟ بم. که د ب په ځای ری ورکو څه به ترې جوړ شي؟ بر. یعنی دلته کری شي او بی وي. یعنی تر ډیره چې پښتو کلمې دي چې بې سر کې راځي بې ورسره ګډه لیکل کیږي. بخت کلي کې بې ده، خې ده او تی ده. بخت دا شی لیکل کیږي. که د بې خې نه وروسته میم او لام راسي څه به جوړ شي؟ بخمل. بخمل دا ډول به ولیکل سي. میم دی، کاف دی، تی ده، بې ده. مکتب جوړیږي، بې ګډه لیکل کیږي. خو که دال وي، ری وي، بې وي. درب. ری نه وروسته چې بې راله څنګه لیکل کیږي؟ جلا لیکل کیږي. ګورئ ګړب لیکو، ګاب دی، ګاب دی، ړې ده، بې ده. ګاپ ړې ګډ راځي. مخکې ویلي وو چې ځینې تورو پسې بې جلا لیکل کیږي. ګړب کې بې څنګه شوه؟ بې له ولیکل شوه. یا مثلا ادب دی، هغه کې هم ټول توري بیل سره لیکل کیږي. اوس راځو لیکو زه کتاب لولم. زه کتاب لولم. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. ته مجله لولې. زه کتاب لولم. ته مجله لولې. بندې که. لیلا اخبار لولي. د لیلا په ځای لیکلی سي دوی اخبار لولي. لولم کې میم راغی، لولي کې لاندې باندې یې راځي، خو لولي کې څنګ په څنګ یې راځي. زه کتاب لولم. ته مجله لولې. لیلا اخبار لولي. دې په ځای لیکلی سي لیلا او باور اخبار لولي، یا باور او لیلا اخبار لولي، یا لیلا او باور اخبار لولي. ټول په یوه طریقه راځي. ګرانو ملګرو، پښتو لرننګ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او زنګوله کړئ. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه هم خوښه کړئ. زما فیسبوک دی غزانور او ورپسې مې لاندې هم ټویټر دی غزانور. هلته مې هم څارلی شئ. که د پښتو زده کړې په هکله څه نظر، نیوکه او وړاندیز لرئ زموږ سره یې شریک کړئ. الله مو مل شه.